نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف دومره اهتمام کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر اعتکاف کړی دی. یو کال نبی علیہ السلام نه سفر د وجې نه اعتکاف لاړو، په بل کال باندې نبی علیہ السلام 60 ورځې بل کال باندې 60 ورځې اعتکاف وکړ. حالانکه د دې قضا نشته، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان باندې بالکل لازم کړی. اعتکاف اصل کې سنت طریقه ده، سنت علی الکفایي. سنت علی الکفایي دي ته وایي چې یو کس دو کسان یو کې د ټولو نه الله رب العزت هغه عبادت قبلې او ټولو له دغه ثواب ورکړي چې داسې کسان کی او چې کومه ګناه ده د ټولو نه لري کوي. خو بس چیز عزتمندو سنت سره چې کوم دی هغه شعائر وي، اسلامي علامتونه وي. بس که شوی مونږ اعتکاف سنت ته بس نه میکو کنه، نه بس چیزونه اسلامي شناخت او علامت وي. لکه اوس ګیری ته موږ سنت هم وایو، خو ګینه د اسلامي علامت هم دی، شعار هم دی. شعار هغه ته وایي چې هغه د فرض نم اعلی درجه لري یا د فرض برابر درجه لري. شعائر معنی علامات، د هر یو شیز علامات دي. څنګه د سړي خپل علامات دي، د ښځې خپل علامات دي، د هندوانو د مذهب خپل علامات دي، د سیکانو خپل علامات دي، نو د اسلام هم خپل علامات دي. علاماتو سره هغه شیز مشهوریږي، معروفه کیږي، خلک یې پیژني. لکه جومات عزتمندو د اسلام علامات دي، اسلامي شعائر دي. که یو جومات کې څوک مونځ هم نه کوي، ضرورت هم نشته، خو جوړ شوی دی، خواته ورسره غټ جومات جوړ شو، بیا به هم دا جومات نه ختمې، هسې دې پروت دي، یادګار په طور دې پروت دي. دا ځمکه به تر قیامته پورې جومات دي. داسې به نه کوي چې دا جومات خرڅو او مخامخ بل جومات غټ جوړو، دا پیسې به هغې کې ولګو. نه، چې یو ځل دا د الله په نوم باندې جوړ شو، دا به تر قیامته پورې د دې زره جومات دي. ځکه دا د اسلام شعائر دي، دې سره د اسلام نوم واضحه کیږي. هندوان، سیکان، ډېر قومونه یادګار پرېږدي که نه، څومره غټ عمارتونه او څومره غټ ځایونه پراته دي، هسې پراته دي، حکومت یې نه ختموي، وایي دا زموږ یادګارونه دي، زاړه یادګار دي. نو عزتمندو دغه اسلامي یادګار، اعتکاف، صفا مروه، طواف، اذان او دغه رنګ عزتمندو د جومات مونځ، جهاد او زکات او دا شیزونه چې کوم دي، دا د اسلامي شعائر دي، دا به هېڅکله موږ نه ختموو. نو عزتمندو په جوماتونو باندې پابندي ده. بعضې خلک وایي جوماتونو باندې پابندي ده، اعتکاف به څنګه چل کوو؟ نو داسې پابندي خو نه ده چې یو قسم دې نه راځي. اعتکاف خو یو قسم کولی شي، یو کس دې کېني په جومات کې، او دغه ډسټنس او فاصلې سره دې کېني. ډېر هجوم مه جوړوئ په دې ورځو کې، لږ کسان کېنئ، د کار کسان کېنئ، او چې کوم عبادت ته زړه کېږي هغه کسان کېنئ. یو حدیث کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د رمضان د اخیری لس شپو اعتکاف وکړو سره د ایمان نه او سره د ثواب د نیت نه، الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کړي. یو روایت کې راځي، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث نقل کئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اعتکاف عشر فی رمضان تعدل کحجتین و عمرتین. د اخیری لس ورځو اعتکاف کول د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب لري. الله کوئی عمرې بندې شوي دي؟ بالکل نه دي بندې شوي. راشه لس ورځې اعتکاف وکړه دې جومات کې، الله تعالی د دوو عمرې ثواب درکوي. او حجونه بند شوي دي؟ نه دي بند شوي، الله تعالی په اعتکاف باندې د دوو حجونو ثواب درکوي. خو عزتمندو زمونږ دا ساده عمرې نه خوښي که نه، زمونږ خو داسې عمرې خوښي چې دوه درې لنګ روزر ګاډي را سره لاړ شي اجي کیمپ ته، او سیرې راوړي او ګلاب را باندې واچوي، او دغه رنګې چې کوم دی ګاډي باندې ګلونه ولګوي، او ټول علاقې ته پته ولګېږي، او په کور باندې پاس پینټر باندې ولګېږي حج دی مبارک او عمره دی مبارک. داسې عمرې زمونږ خوښې دي. زمونږ چې کوم څیز کې ریا نه وي او داسې ښودنه نه وي، هغه عبادتونه زمونږ نه وي خوښ. ګینې دا حدیث کې راځي چې کوم انسان اعتکاف وکړي د دوه حجو ثواب میلاویږي. دا ساده حج څوک نه کوي. نو بهرحال عزتمندو د اعتکاف د وجې نه الله رب العزت د ټول ګناهونه معاف کوي. او اعتکاف کې دا یو عجیبه الله رب العزت چې کوم دی اثر خیر دی. نبی علیہ السلام فرمائی هو یعتکف الذنوب. اعتکاف کوونکې چې اعتکاف کوي د دې وجې نه الله رب العزت د ګناهونه معاف کوي. ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. دا یو عجیبه تاثیر دی په اعتکاف کې چې اعتکاف کوونکې د اعتکاف د وجې نه کومه نیکي نشي کولی، الله رب العزت د هغه نیکي ثواب هم دله ورکوي.
لکه اوس مثلا بار مړی شوی دی جنازې راځي هر یو انسان جنازه کې شریکېږي د جنازې ډېر ثواب دی شرکت او دا غریب خو اعتکاف ته ناست دی جنازه کې شرکت نشي کولی نو نور خلک جنازه کوي هغوی ته د جنازې ثواب میلاویږي دا جنازه نه کوي بغیر د کولو نه دته ثواب میلاویږي یو سړی بیمار دی بلې عیادت کوي په عیادت باندې ډېر ثواب میلاویږي سحر نه ماښامه پورې فرشتې تعالی دعاګانې کوي دا نشي تللی د اعتکاف د وجې نه الله دله د دې هم ثواب ورکوي نو اعتکاف کوونکی چې کومې نیکیانې نه کوي او په هغه زمانه کې خلک کومې نیکیانې کوي د هغې ثواب هم هغه ته میلاویږي نو دومره آسان عبادت دی او دومره ثواب والا عبادت دی او دغه رنګ یو حدیث کې راځي چې کوم انسان د الله رضا دپاره د الله رضا دپاره اعتکاف وکړي الله رب العزت چې کوم دی 3 خندقه دا د دوزخ نه لرې کړي او یو خندق او یو کنده چې کوم دی دا د ځمکې او د اسمان عمره مسافت لري نو ځمکې نه اسمانه پورې اوسه پورې څوک هم نه دی تللی چې کوم انسان اعتکاف وکړي الله رب العزت چې کوم دی دا 3 خندقه د جهنم نه لرې کړي دغه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم انسان د پی لوشلو پی چې انسان لوشي یا لشي او کله چې کوم دی پی د غوانه حاصلی دومره وخت په دومره لږ ټیم د پاره اعتکاف وکړلو دا نفلي اعتکاف دی الله رب العزت دته د یو غلام د آزادولو ثواب ورکوي دغه رنګ یو روایت کې راځي چې کوم انسان د مغرب نه واله تر عشاء د ماښام نه واله تر ماسخوتنه پورې په جومات کې د اعتکاف په طور باندې کینی او د موز او د تلاوت نه سیوا بل څه خبرې اترې نه کوي دنیاوي گفتگو نه کوي الله رب العزت صرف د ماښام نه ماسخوتن اعتکاف باندې په جنت کې یو محل د دې انسان دپاره جوړ کړي نو کله داسې انسان کولی شي